شخصیت پرستي یعنې څه شی؟ زه به درته ښه مثال درکړم. ته ځینې ځوانان لکه د چارسدي یو ځوان یې راخستی دی، هغه د تاریخ څخه هم خبر نه دی. تېره ورځ یې د امان الله خان تاریخ باندې چې وغږېده، ډېر غلط معلومات یې ورکړل. هغه وویل چې په یو خبره کې چې امان الله خان د قدرت دپاره دغه کار وکړ. د حمزه زما ملګری ده، حمزه سره زه په لایوونو کې کینم خبرې کوم. دغه شخصیت پرستي څه شی سو؟ شخصیت پرستی دا ده چې ته وطن پرستی نه کوې. ځکه وطن پرستی نه کوې، اوس دغه مهاجرین چې د خواته را روان دي، تاسو ولې د ده په حساب باندې بحث نه کوئ چې تاسې تېر تاریخ ته ځئ؟ د مهاجرینو په اړه موږ څه وایو؟ مهاجرینو سره ظلم ورسره کېږي. خبره خو ما دغه اوس دغه دویمه ویډیو مې همدا د مهاجرینو په اړه کړې ده. نور زه څه شی وکړم؟ نه سمه ده، تا به کړي، خو هغه یې نه کوي. هغه چې دی هغه تاریخ، هغه داسې دی د خلکو اذهان ده، زموږ ستاسې د نوي ځوانانو چې دی دا یو پوښتنه درنه کوم. دغه د غازي امان الله خان په اړه باندې چې دا ته وایې چې حمزه کومه خبره کړې ده یې غلطه کړې، دا غازي امان الله خان د تا د بر وطن غازي دی او که د ټول لوی افغانستان د خلکو غازي دی؟ د غازي امان الله خان په حساب چې شو، هغه خپل که تاریخ ته موږ لاړ شو، هغه یو غلطیه کړې ده. زه به درته اوس تکرار کړم، که ته یې قبله که نه یې قبله. څه شی غلطي؟ غلطیه دا کړې ده چې کله د ازادي اخیستله د تورخم دغه د ډیورنډ کرښې پورې اخیستې ده. دې نه دي ویلي چې دې ګوره دا ځکه غلطیه شوې ده. د تاریخ به موږ منو. نو حمزه چې کومه خبره کړې وه، د حمزه خبره تا په کوم ځای کې اوس ته غواړې رد کړې؟ حمزه خبره څه شی وه؟ حمزه داسې وویلې که نه، کله چې د ده هغه قومندانان چې دی کله هلته انګریزانو ته ماته ورکړه، جمرود دې ساحو کې داسې په لنډه به درته وایم، ډېر به نه ځو چې ستا وخت به ځای نه کړم. ښه، دا وویلې چې دې بیرته انګریزانو سره تړون وکړه او انګریزانو ته دغه چې د پښتنو یا د افغانانو کامیابي په دې کې وه که نه، نو په دغه جنګ کې انګریز شکست خوړلی و. د خپل د قدرت دپاره د خلک مخکې پرې نه ښودل چې تر اټکه پورې ولاړ شي. آیا داسې یو څه په تاریخ کې شته؟ نه، تاریخ ته لوللی دی. دغه ما ته ووایه، ته تاریخ ته لوللی، آیا داسې یو څه شته دي چې امان الله خان که دا تاسې ثبوت ته تاوان ځه ورسوه، زه تاسې ته دغه ځای نه دواړو ته زه هغه در کوم. تاریخ ما ته وښیي او کومه پاڼه کې دا لیکل شوي دي. معاصر تاریخ ته لوللی که نه؟ لوللی نه، لوستی. غوږ ونیسه. لوللی پښتو یو کلمه ده. یاره لوللی نسته ده، خدای ته وګوره. هغه لوستی ته لوللی څه شي؟ په عامه لهجه چې ته وایې که نه، اوس لوستی لوللی څه د دواړو تر منځه فرق څه شی دی؟ لوللی ما اول ځل واورېدل. لوللی نه، څه فرق څه شی دی؟ ما خو ولاکه اورېدلی لوللی. ده اوس له ځان نه په پښتو ژبې کې نه، فرق څه شی دی؟ ته اوس ووایه چې ته نیوکه کې ته فرق څه شی دی؟ لوللی څه شی؟ ګوره ستا چې دی، ما تا چې دی که نه، ته د لغمانې ته به څه د سین په ځای استعمالوي، بل به څه سین استعمالوي. زموږ ستاسې د پښتو لهجه چې دی، یو د کین په ځای شین استعمالوي. ته دې ته مه راځه، ته خپل هغه مطلب ټکي ته راشه. که ته غواړې چې زه سره ادبیاتو کې بحث وکړم، بیا ادبیاتو ته به زه درشم، ټکي پښتو به در سره وکړم. زه په یو څو خبرو درته سر خلاص کړم. ګوره ښه، کله چې دغه د افغانستان په جغرافیې باندې یو څوک غږېږي، که هغه زه غږېږم او که یا د کوز وطن نه یو څوک غږېږي، ځان ته دا اجازه ته مه ورکوه، یا زه دا اجازه ځان ته نه ورکوم چې هغه ته د افغانستان په اړه باندې مه غږېږه. ځکه دغه افغانستان د هغو کور دی، دا د هغو وطن دی. که په افغانستان کې تاریخ ته موږ او تاسو متوجه سو، زموږ مشرانو خپلې غلطیانې کړې وي، کړي دي او کوي. هغه وخت کې چې کوم څه زموږ د سترګو د مشرانو په سترګو په وړاندې تېر سوي او هغه مورخینو چې په دې کتابونو کې لیکلي دي، د دې خبرې نه اخواته یوه خبره هم نه حمزه غلطه کړې ده او نه یې کولی شي. ځکه که حمزه د پښتنو مشرانو یا د افغان مشرانو په اړه باندې غلطه خبره کوي، یوه داسې یو سټیټمنټ سره راځي چې هغه د موږ د ټولو افغانانو بې عزتي، بیا د هغه په هغه وخت کې زه یا نور ملګري مجبوره دي چې په وړاندې ودرېږي او وغږېږي، نه به یوازې د بر وطن یو ځوان په مقابل کې ودرېږي. د انګریزانو ملاتړ چا کوه د افغانانو مقابل کې؟ چا کوه؟ همدغه چارسدیوالو، همدغه پېښوریو کړی دی. دا ته چې ملاتړ کوې ورته، ته تاریخ سمول ولا معاصر تاریخ ته ولاړ شې چې دا